اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو د نن ورځې د درس موضوع ده د مکعب، مساحت، حجم او داسې نور مسایل. مکعب د هغه شپږ وجهي منظم هندسي شکل څخه عبارت دی چې ټولې سطحې یا وجهې مربعګانې او زاویې قایم وي. د دې لپاره چې موږ د مکعب مساحت او حجم پیدا کړو، ښه ده چې موږ د مکعب شکل ولرو. دلته موږ دغسې یو مکعب په پام کې نیسو چې ټولې زولې د 20 سانتي مترو په اندازه اوږدوالی لرونکي وي. ټولې زولې د 20 سانتي مترو په اندازه اوږدوالی لرونکي وي. د بلې مربع د رسمولو په خاطر دغسې کوو چې دلته د دې 20 منځنی ټکی چې 10 کېږي هغه ټاکو. بیا دلته دغه زوله چې 15 سانتي متره ده، په بخښنې سره 20 سانتي متره ده، د هغې منځنی ټکی چې 10 سانتي متره کېږي هغه هم پام کې نیسو. دغه ټکی اوس د دې ټکي څخه د 20 سانتي مترو په اندازه ټوټه خط رسم کوو. دې خواته هم همدغسې ښکته خواته بیا هم دغسې دې خواته اوس دغسې دی. اوس دوه کونجونه یې سره نښلوو. دغه شکل مکعب شوله. پوهېږئ چې موږ وویل په مکعب کې زاویې ټولې قایم وي، یعنې 90 درجې وي. بله خبره دا چې ټولې سطحې مربعګانې وي. دا چې دلته ټولې سطحې مربعګانې دي، نو په عموما کې موږ د مکعب ټولې زولې په ا سره نومولی شو. فرض کړئ چې د ا په اندازه سره دغه اوږدوالی لري. دغسې تاسې پوهېږئ د ټیټو صنفونو نه په هغې ځای کې تاسو ته ویلي شوي دي چې د مربع مساحت پیدا کولو لپاره د هغې 2 زولې سره ضرب کوئ یا یوه زوله په خپل ځان کې 2 ځله ضرب کوئ. دغسې کولی شو ولیکو. د یوې مربع مساحت مساوي ا ضرب ا یا په لنډ ډول ا مربع. په یاد ولرئ په مکعب کې پورته مربع او ښکته مربع قاعدې او ګرچاپېر 4 مربعګانې جانبي سطحې دي. که دلته موږ د جانبي سطحو مساحت په ا سره وښیو، نو کولی شو داسې ولیکو. دلته په جانبي سطحو کې 4 مربعګانې راځي، نو کولی شو دغسې ولیکو. ا مربع جمع ا مربع جمع
A مربع جمع A مربع. A مربع څو ځلې ده؟ څلور ځلې. په لاندې ډول دغسې کولی شو ولیکو چې څلور A مربع. که موږ د مکعب د قاعدو څخه په B سره وښیو، دا چې دوه قاعدې لري، کولی شو داسې ولیکو چې A مربع جمع A مربع. په لاندې ډول کولی شو ولیکو چې دوه A مربع. که موږ د مکعب کلي مساحت په A سره وښیو، کلي مساحت عبارت دی د جانبي سطحو مساحت جمع د قاعدو مساحت، یعنی S جمع B. S څو دی؟ څلور A مربع جمع B څو دی؟ دوه A مربع. صحیح کېږي څو؟ شپږ A مربع. نو شپږ A مربع د مکعب څه شی شو؟ کلي مساحت. د حجم ټاکنې لپاره درې زولې ضرب کوو. دلته په مکعب کې طول، عرض، ارتفاع درې واړه یو شان اوږدوالی لري. نو کولی شو ولیکو A ضرب A ضرب A. صحیح کېږي A مکعب. دا د مکعب د حجم فارمول شوله. ښه، که اوس تاسو ته مثال درکړل شي، که د یو مکعب د یوې زولې اوږدوالی 2 سانتي متره وي، تاسې د دې مکعب د جانبي سطحو مساحت پیدا کړئ، د قاعدو مساحت یې پیدا کړئ، کلي مساحت یې پیدا کړئ او حجم یې پیدا کړئ. ښه، لومړی د جانبي سطحو مساحت. د دې لپاره موږ فورمول ولیکلو 4 A مربع. اس مساوي 4 A مربع. 4 A مربع یعنی 2 سانتي متر کل مربع. 2 سانتي متر کل مربع. 4 خپله توشیره 2 کل توان دی، داسې لیکلی شو 2 مربع سانتي متر مربع. مساوي 4 2 مربع 4 سانتي متر مربع مساوي 4 ضرب 4 14 سانتي متر مربع په خپله. ښه، که د قاعدو مساحت پیدا کوو، B مساوي 2 A مربع. 2 کوشیرو A قیمت څو دی؟ 2 سانتي متر. A درجه 2 ده، نو کل توان ورته 2 لیکو. 2 په خپله 2 مربع څو کېږي؟ 4. په لاندې ډول یې لیکو سانتي متر مربع په خپله. 2 وارې 4 څو کېږي؟ 8 سانتي متر مربع. ښه، کلي مساحت چې پیدا کوو S جمع B. S قیمت څو شو؟ 14 سانتي متر مربع. 14 سانتي متر مربع جمع B څو دی؟ 8 سانتي متر مربع. 14 8 څو کېږي؟ 24 سانتي متر مربع. ښه، حجم. حجم لپاره موږ فورمول ولیکلو V مساوي A مکعب. A مکعب یعنی 2 سانتي متر مکعب. کل توان دی داسې لیکلی شو 2 مکعب ضرب سانتي متر مکعب. 2 مکعب څو کېږي؟ 8 سانتي متر مکعب په خپله لیکو. نو حجم به یې څومره وي؟ 8 سانتي متر مکعب. ښه، هیله ده چې دغه درس مو زده شوی وي. اوس تاسو ته یوه بله موضوع وضع کوم، هغه د مکعب مستطیل او مکعب
قطر دی. قطر کوم خط ته ویل کېږي؟ قطر له هغه خط څخه عبارت دی چې د مکعب مستطیل یا د مکعب دوه مخامخ راسونه سره ونښلوي. ښه، تاسو ته دلته نمونې وښایم. لکه مثال دغه خط دغسې به یې رسم کړو. دغه خط د مکعب څه شی دی؟ قطر دی. همدغسې یو بل هم ښودلی شو، مثال د راسته یې رسوو دغسې، او نوره هم داسې پکې ښودلی شو. دې ته وایي قطر. دا چې دغه شکل مکعب دی، نو په یاد ولرئ په مکعب کې د قطر لپاره دغسې فورمول شته، دی مساوي. دلته په مکعب کې ټولې زولې یعنې اوږدوالی، پلنوالی، جګوالی یو شی اوږدوالی لري، نو دلته دغسې فورمول ورته لیکو: ا مربع جمع ا مربع جمع ا مربع د مربع د ضرب لاندې. دا که لږ ساده کړو داسې لیکلی شو: ا مربع د جمع حالت کې درې ځلې ده، نو داسې لیکلی شو چې درې ا مربع د مربع د ضرب لاندې. دلته د ا درجه د جذر درجې سره یو شان ده، نو ا د جذر څخه خلاصېږي، داسې لیکلی شو: ا ضرب درې د جذر لاندې، یا دغسې چې درې د مربع جذر لاندې ضرب ا. ښه، که چیرې یو مثال ولرو، که چیرې د مکعب یوه زوله 3 سانتي متره اوږدوالی ولري، تاسې د مکعب قطر پیدا کړئ. د قطر لپاره دغسې کوو: ډي مساوي 3 د مربع جذر لاندې ضرب ا. ا څو ده؟ 3 سانتي متره. همدغه د قطر قیمت شو. دغه داسې هم لیکلی شو چې 3 ضرب 3 د مربع جذر لاندې سانتي متر. ښه، هیله ده چې په دې باندې پوه وئ. د مکعب مستطیل د قطر فورمول هم درته ښایم. د دې لپاره چې په مکعب مستطیل کې هم قطر ښه وپېژنئ، ښه ده چې یو وارې انځور جوړ کړو. شل سانتي متره عرض او 40 سانتي متره طول لري. یو بل مستطیل هم رسم کوو. مثال دغه ټکی ورته پام کې نیسو. دغه زوله 60 سانتي متره او دلته هم 60 سانتي متره زوله رسم کوو. دې خواته 40 سانتي متره. دې خواته بیا 60 سانتي متره.
اوس دلته 2 په 2 کونجونه سره نښلوو دغسې که په دې مکعب مستطیل کې موږ اوږدوالی په A سره ونوموو پلنوالی په B سره ونوموو لوړوالی یا ارتفاع په C سره ونوموو نو د قطر فرمول یې دغسې دی D مساوي A مربع جمع B مربع جمع C مربع د مربع جذر لاندې دې فرمول په مرسته موږ کولی شو د مکعب مستطیل څه شی پیدا کړو قطر د نمونې په شکل دلته یو قطر رسم کوم دغسې دا ده چې ستاسو د ښه پوهاوي سبب شي دغه درس ښه دغه د مکعب مستطیل څه شی شو یو قطر شو ښه یوه بله نمونه یې دلته هم ښودلی شو دې خواته دغسې نوره هم پکې ښودلی شو نو دلته که اوس یو مثال ورکړو که چیرې په مکعب مستطیل کې مثال دغه زوله 15 سانتي متره ده دغه زوله B مثال 2 سانتي متره ده او C مثال 4 سانتي متره اوږدوالی لري په داسې حالت کې د مکعب مستطیل قطر باید څومره اوږدوالی ولري نو دلته لیکو C مساوي 4 سانتي متره B مساوي 2 سانتي متره A مساوي 15 سانتي متره نو D یعنې قطر باید څومره وي د دې لپاره موږ فرمول ولیکلو D مساوي A مربع یعنې 15 مربع جمع B مربع یعنې 2 مربع C مربع یعنې 4 مربع د مربع جذر لاندې مساوي 15 مربع 15 2 مربع 4 مربع 14 شل 15 کې 15 د 49 مربع جذر وکیږي دا چې 45 د 49 څخه کم دی او د بلې خوا څخه د 14 مربع جذر شپږ کې نو د 45 تقریبي مربع جذر 4.7 وښودلی شو د اوږدوالي واحد مو څه شی پام کې نیولی و سانتي متر نو دلته هم لیکو چې سانتي متر ګرانو زده کوونکو درس دې همدلته بس وي بیا چې د یوه بل درس سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم بیا لا پمان